أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة 200 او 201 آیاتونه دو بوایو ان شاء الله. الله تعالی دی وینا توفیق راکړي. الله تعالی تاسو ته د اوریدو او بیا موږ ټول ته د پوهې او بیا د عمل کولو توفیق راکړي. آمین. د سورې بقره په دې حصے کې الله تعالی د انفاق فی سبیل الله خبره د الله په لار کې د ورکړې خبره شروع کړې ده. الله تعالی دې موږ ته هم دا توفیق راکړي او څوک چې دا کار کوي الله تعالی دې هغوی ته قبول کړي په خپل لاره کې. الله فرمایي وما او څه چې انفقتم تاسو خرج کوئ من نفقتن د څه خرچې نه، یعنی هر څه چې تاسو خرج کوئ د الله په لاره کې چې ورکوئ، او یا نظرتم تاسو نظر مانئ من نظرین د څه نظر نه، فإن الله بس بشک الله تعالی یعلمه پته د هغه ته، علم د هغه ته، الله ته پته ده. انفقتم خو انفاق فی سبیل الله شو، د الله په لاره کې ورکړه شو. نظر دوه قسمه ده. یو نظر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث مبارک کې چې هغه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړی نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې نظر مال تقدیر د الله بدلی نه، تقدیر د الله نشي بدلوله. ها د بخیل نه، د شوم نه مال د وستلو یو بهانه ده. هغه دا چې که زما دا کار وشو نو زه به دومره پیسې د الله په لاره کې ورکم یا دا عمل به وکم، یعنی خپل نیک عمل شرط کوي چې دا کومه خو که دا کار مې وشي نو دا د الله نه دی خوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نظر نه منع کړی ده. یو هغه نظر دی چې د الله طرف نه پتا باندې څه خودي شوی نه دی، لکه مثلا زه روزانه یو 100 روپۍ د الله په لاره کې ورکوم، یا به زه پلاني سړی ته دومره پیسې ورکوم بغیر د شرایط نه، بس صرف الله تعالی رضا لپاره وکوم، نو دا د پزان باندې کې خو دی بغیر د شرط نه، نو دا سي نظر بهتر ده، الله خو خدا. نو الله فرمایي که تاسو نظر ومنئ او که تاسو د الله په لاره کې ورکئ نو الله ته د دې پته ده. ومال الظالمین او ظالمانو د پاره نشته من انصار څوک مدد کوونکې. ظلم وای حق تلفیته، د الله حقونه خوړل یا د بل چا حق خوړل، د غریبانو هم حقونه دي، مسکینانو حقونه دي، او هم د غرنګي د الله په لار کې ورکول دا د الله حق ته او ځان د پاره فائدہ ده. نو الله فرمایي چې څوک ظلم کوي نو هغه د پاره مددگار نه وي. دا صدقې دي چې انسان ته په مختلفو مشکلاتو کې په مختصلو ځایونو کې الله تعالی امداد ذریعہ جوړي. ټول نه سخت مشکل د قیامت ته د قبر ده، همدغه رنګ دنیا کې زرګونه مشکلات مونږ ته را مخې ته دي، بهر الله تعالی دې آسان کی. ان تبدو ان کچری تبدو تاسو ښکار کوي الصدقات صدقې ان ښکارای ور کوي فنعم نو خبره ده هي اغا ښکارا صدقه ور کوي، لکه فرضي صدقه بعض علما کرام فرمایي چې فرضي صدقه لکه زکات د ښکارا ور کول پکار دي. یا داسې موقع ده چې مثلا ډیر خلک دی اعلان وشو چې څوک چې الله په لار کې ورګي یو سړی پاسې د جذب یو 10 لک روپۍ ورکما، نو نور خلکو ته ترغیب ملاوي شي او دمزړه کې دا د چې زه د اعلان زکه کوم چې د بل امر کی، نو دا خبره ده د خیر په بنیاد باندې اعلان وکړو دا خده. خو وان او کچری تخفوها تاسو پټه ور کوي اغا صدقه وتؤتوها او تاسو ور کوي اغا الفقراء غریبانو ته، فهو نو دا خیر لکم دا ډیر غوړه ده تاسو لپاره، کپټه ور کوي دا ډیر بهتره ده. ښکارم خدا ان داسې موقع چې راغله نو ښکارې ورکړه چې بل چاته ترغیب ورچې خو نیت برابري د ریا د پاره نه د خودنه د پاره نه، خو پټه صدقه د ډیره بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث ده، چې قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وو قسمه خلک کی او دغه ورځ به بل سوري نه او پاغي کې به هغه سړی هم چې هغه په پټه صدقه ور کوي. د څومره لوی درجه ده او ډیر عجیب حدیث یو بل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ازمکه چې الله پیدا وکړل نه دا خوځیدا، نو الله تعالی ور باندې غرونه او درول د میخونو په شان دي چې قران کې الله تعالی فرمایي دا غرونه داسې دي لکه میخونه، نو د ازمکه کابو شو ونه خوځيږي. نو فرشتي حیران شي چې الله تعالی دا غرونه خډیر مضبوط شي ده، دنه مضبوط شیم شته. الله تعالی فرمایي چې هاو دنه مضبوط شي شته، و څه شي دي؟ فرشتو پښتنه وکړه، الله فرمایي چې اوسپنه، نو اوسپنه ډیره زوره ده. فرشتي نور حیران شي یا الله دا ډیر زوره شي دنه مضبوط شي شته، وای هاوشته وای غتی شي دی وای اور
اور چې وکړه فرشتو د اور طاقت وکړه چې اوس پنم کګي اوس پنه ورته نه ټینګي نو فرشتي نور حیران شي چې الله دا ډېر مضبوط شي او زورور شي و دنه مضبوط شي شته وای ها هغه څه شي وای اوب نو چې اوب ولیدي نو هغه نور حیران شي فرشتي ځکه چې دا اوب تاسو د سیلاب چې راشي د شي وی شي څنګه وي دا نن سوا چې کوم سیلابونه دي نو ډېر حیران شي او بیا وایي چې دنه مضبوط شېشته وای ها دنه مضبوط شېشته واغت شي دی هوا نو چې هوا ولیده د پاسه تاسو د ورځ یو ګورئ چې په دې ورځو کې څومره ټنه اوبوي پکې په سونو ټنونو اوبوي او هواي اسانه سره یو خواته او بل خواته وړي او را غورځيږي من الله تعالی نیولې دي بهر الله تعالی له قوت طاقت له قدرت د الله نو فرشتي نور هم حیران شي چې الله دا خو نور ډېر مضبوط شي دا هوا ودنه مضبوط شته الله فرمایله ودنه مضبوط شي شته واغه څه شي دي و یغه پټه صدقه ده چې ته پټه باندې چاته ورکې احسان مور پسې نه وي خودنم نه دا الله رضا ده پاره اخلاصي برابر او د یو غریب کار وکي دا خو ډېر لوی کار دی دا خو ډېر لوی کار دی نو فرشتي په باندې حیران شي نو پټه صدقه تمره زیاته فائدہ کوي الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي الله دې موږ تاسو قرضې هم په ډېر خیر او خوشحالۍ سره ختم کړي او یکفر او بل فائدہ دا ده او یکفر او لري بکی و بریجي رجاول ته ویل کې شی ګنده شو برنه او بیا ته پر اګمار یا چې شپه وای چې صفا شي نو لري بکی عنکم تاسو نه من سیئاتکم تاسو ګناهونه موږ ګناګار یو کنه یو سکند زموږ په ګناه کې تیری او پټه ګناهونه چې ښکاری نه لکه بدګماني ده غیبت بدنیتی ده او زړه تنګي ده او د الله تعالی باندې هم بدګماني ده همدا کرانګي توکل کمه ده ایمان کمه ده شر زر ګناهونه نور دي نه شکرې ده بي صبري ده وغيرها او بیا عملی تور باندې نور هم او موږ ته پته نشته او زموږ جسمونو او موږ عملونو باندې د ستوره تیاری پرتی نه هو ځا بلري کما سبحان الله والله اول تعالی بما تعملون اغمن چې تاسو کوي خبير هغه خبر ده هغه خبر ده سلزر مشکلات الله تعالی په دې صدقو سره الله لري کوي منز د کوي وما انفقتم وما او هغه انفقتم چې تاسو خرج کوي من نفقتين د خرچینا او نظرتم یا تاسو نظر اومنئ من نظرین د نظرنا فإن الله بس بشک الله تعالی يعلمه خبر د اغنا علم د الله تعالی اغه وما للظالمين او نشته ظالمانو د پاره من انصار څوک مدد کوونکې څوک مددگار ان کچره تبدو تاسو ښکارا کوي الصدقات صدقه فنعم نو ډیره خبره ده هي اغا و ان اگر کا تخفوها تاسو پټي ور کوي اغا وتؤتوها او تاسو ور کوي اغا الفقراء غریبانو ته تنگ دستو ته فهو ان اغا خير بهتر ده لكم تاسو د پاره ويكفر او لري بکی عنكم تاسو من سيئاتكم تاسو گناهونه والله اول تعالی بما تعملون بما اغا تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبر ده